پرون شنبه ناوخته د اسرایلو پوځ د حماس لخوا د 4 تایلنډي وګړو په ګډون د 18 برمته شویو کسانو ازادېدل تایید کړل. د بندیانو دا تبادله د دواړو لوریو ترمنځ د موقتي اوربند پر 2مه ورځ ترسره شوه. د ګڼو ښځو او ماشومانو په شمول یې 12 ستانه شوي کسان روغتون ته راوستلي وو. د دوی لومړنۍ طبي ارزونې او معاینات ترسره شول. زه خوشحاله یم چې تاسو ته ووایم چې د ویرې او د بندیتوب له ستونزو څخه د تېرېدو سره سره دوی هیڅ یو هم فوري طبي مرستو ته اړتیا نه لري. د دې سره هممهاله اسرایلو هم پرون 9 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي، وروسته تر هغه چې حماس د اسرایلو حکومت له خپلو ژمنو څخه په سرغړونو تورن کړ او د بندیانو د تبادلې له تړون څخه د وتلو ګوتڅنډنه یې وکړه. د شنبې په ورځ د بندیانو تبادله د 2 ساعتونو لپاره وځنډېدله. ټول بندیان په دې فکر کې دي چې هیڅوک به بندي نه پاتې کیږي. موږ دا باور درلود چې فلسطین به هم د مقاومت په پایله کې آزاد شي. شکر خدایه دا به ژر آزاد شي. اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې پر بشري مرستو د بار لارویو انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي. دغه مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو لخوا ویشل کیږي. د غزې د ښار او د غزې شمالي برخې ته د ملګرو ملتونو د نړیوال سره صلیب او نورو همکارو ادارو په مرسته د جمعې او شنبې په ورځو لوی مقدار مرستې ورسول شوې. دغه مرستې په موقتي میشت ځایونو او له هغو د باندې سیمو کې خلکو ته وویشل شوې. د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې په خوشي شویو بندیانو کې د 2 کوچنیانو په ګډون 6 ښځې هم شامل دي. د بندیانو اکثریت د هغه سیمې دي چې حماس پر د روانې میاشتې پر 2مه برید کړی و. د برمته شویو کوچنیانو عمرونه له 3 تر 14 او د ښځو عمرونه له 13 څخه تر 18 کلونو پورې دي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.